په نن زمانه کې دا جبریه چې دي دا د ریوند اهل جماعت تبلیغیه چې ورته وایي دعوت تبلیغ والا دا جبریه محضري. نن سبا تاسو به د میډیا دنیا اوریدلی د کویټ زمونږ یو ورور یو ډېر لوی عالم او یو مناظر او یو ډېر لوی زړور او خلوی صوفي یو ډېر پاک انسان عبدالخالق فاتح آغا صاحب چې هغه نسبن سیدان دي او قادریان را روان دي او صوفي نه دي، خپل هم د اقرار کې د صوفي نه یم او موږ صوفیان هم دغه د صوفیت نفي کوو چې دا صوفي نه دی، خو هغه یو حق پرست سړی دی چې د دې ریونډیانو جبریو په خلاف چې کم سړی خوله کولو کې لکه برهاني صاحب هغه تم بیا دي سیفه او بریلې وای، یا مظهری صاحب کا خبرې دی پسو کې هغه تم بیا سیفي او بریلې وای، د فاتح آغا صاحب تم سوې سیفي او بریلې اوریدلیم دي کنه، اعلان کې هغه سیفي نه دی، یو دیوبندي او منصف یو حق پرست یو غیرتی سړی دی او مازی قریب کې په دې خلکو باندې چوکۍ خودلې ونه دی په دې کوناټو باندې ودربول. بس دی را پاسې دو د عبدالخالق صوفي بریلوي تبلیغ نه انکار کړي دی او د دې صوفیانو کتابونو کې 10 عبارات دی او دی ویلي وغي ویلي. طالبانو د دې څه مثال لکه وی غلبیل را پاسې کوزي ته وی تا کې دو سړي دي. زویم په کائنات کې چې څومره مخالفت د دې په حق دین او څومره نقصان دی دین ته دی تبلیغی جماعت د ریونډیانو رسولو، دومره يهوديانو عیسایانو پادریانو نجومیانو شیعاګانو قادیانانو هم نه دی رسولي، ځکه دی د اسلام په جامه کې د قادیانیت سپورټ کړي دی. الکلمۃ الهادی الی سواء السبیل لمن لبس الحق بالاباطیل دا د مفتی عیسی خان صاحب کتاب دی او دا څوک په نن زمانه کې چې د ریونډي جماعت دفاع کوي دا غي د متکلم اسلام او د امام اهل سنت تقریز چې دی ورته امام اهل سنت وي سرفراز خان صفدر دغه تقریز هم موجود دی او هغه ول چې دا قادیانیت ته سپورټ کوي. د رسول الله مبارک د نبوت نه بعدم دی د بل چا د نبوت د پاره دروازه کولوي. کتاب حواله مور کو دی ګوري د سلونه زیات کتابونه د علماء دیوبند د دی په خرافات او ترهات او بکواسات او په نقصانات د دین د لیکلي شوی. ګوګل کې پراتی تاسو ریسرچ وکړئ، تاسو د انور شاه کشمیری سیم د زوی فتوا د دی باره کې وګورئ، د اشرف علي تانوی سیم د خلیفہ مجاز د عبدالسلام نوشیروی کتاب شاهراه تبلیغ زما سره موجود دی، هغه کې کوم خبره دی د پریخه ده په انسان عظمت کاراس دغه د ما سره پراتی دي ټول کتابونه، هغه کې په 59 صفحې لګلي کې یو کس زمون سره زمون په دلار کې وځي تو کدی دکانداری خدای تعالی برا کوشي د په دې دکان کې ور ډیرو لګي ډډبو لګي د په کتابونو کې موجود دي. دغه د خطبات طارق جمیل کتاب زمون بخې ته پروت دی، په دې کې لیکلي د طارق جمیل تقریر تحریر تر واستي پاږي کې لیکلي چې د جنت څومره پردي دي دا خدای په خپل لاس ګنډلې دي، جنت کې دنه چې څومره فرنیچر دی خدای په خپل لاس ټکواله او رند کړي ارا کړي دي. نعوذ بالله ټول وای او چې تا وسره بیا بخله کوي خپل کمره کې ځان تناست د جنت وی چې څومره د آبادی ده د دیوالونو بنگلی دي وی د دې ګلکاری خدای په خپل کړي ده او هغه دی ویډیو بیان موجود دی چې قیامت کې والله وسقاهم ربهم شرابا طهورا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا اے میرے بندے اے میرے ہاتھ سے پی زماد لاس نے اس کا دا کم مفسر دا مانا کردی دا پا دعا کی چاکم وی یا اللہ تو آجا دا تقسیم عقیدہ نا دا زماد دعوت چې د دې ریونډیانو په کتابونو کې توهین د الوهیت موجود دی، عقیده د تجسیم موجوده ده، عقیده د تشبیه موجوده ده، خدای تعالی ته جهاد ثابتයි، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه منکر دي. دکا فتاوا محمودیه پرته ده سلورم یا پنځم جلد راواله پاغي کې لیکلي وی دي چې یو تبلیغي وی تقریر کولو پاغي کې ویل کې مولانا محمد الیاس
علیه اللانا در اصل الهامی نبی ته انبیاء ته وحی کیږي د ته د هر آینده واقعي باره کې اطلاق یې ده گویا کې الهامی نبی ته نعوذ بالله دین سوال شوی چې د باره کې سو عین هغه ورته لاندې بوسو کې وبوزي وی ایسا کہنا دوست نہیں او دس وینا ټیک نه د دین غلط فهمیانه پیدا کیږي نه الهامی نبی او دس وینا مو کوي او السلام او ټوپی والے الکه خو یا کنه چې دا زنديق شوی دی څنګه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه بعد ته یو کس الهامی نبی وي ستو د قادیانی فرق څه شو قاغم لګیا دی بزوري او تبعوز بل نبی ورته وي تا ورته الهامی نبی ویلو او موږ دا وایو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه بعد یو قسم نبی ناراضي پښتو باندې پوښوي سیوا د عیسی علیه السلام نو غم چې را کوشي پرچار و د مبارک علیه السلام د پاک دین بکې د خادم به او د دې چې کوم میلیاس یادینو دغه تاریخ هغه باندې موږ لیکل کړی دي او دې خلکو نه موږ لیکل غستی په مناظره کې موږ دې لیکل راکړه چې څوک دا خبره کوي چې خدای تعالی د اراده نه بغیر مخلوق کنه ارادي ذکر نه کوي او ډایرک کوي چې هر څه خدای کوي مخلوق سني شي کوله ذکر د اراده نه کوي ودا کافر مونږ غنو ودا ته مونږ کافر وای مالو کلیکل ا مفتی لیکلو کو نور په دستخط وکي او د لیکل د ریوند د مشر یو امیر زنديق دغه نه وروړي او چې بیا وروته نو مثال د چغه شروع کې دا غډمان دي ټوپونه شروع ک یي مناظره ته مونږ ټلې ده نو لیکل میتانه واغسته او لیکل لاله تارک او ما چې ورته بیا کتابونه پیش کړي چې تا خدا فتوا راکا ته خو پوه نشو لیکل دی راک چې رسوک اراده نه ذکر کوي او اراده نه بغیر دا خبره کوي چې خدای ارسه کې مخلوق سني شي کولی نو دا کافر دی نو دغه دی والدی کتاب کې دا خبره ذکر کړي دی اراده پکې ما توخایا دی کې ذکر کړي دی اراده پکې ما توخایا دی کې ذکر کړي دی اراده پکې ما توخایا نو ودا د ما پسې ودا خو کاروباریانو چاپ کړي دي اخبارونه دی ما پسې وروړي دي نو تاسو ریوند کې چاپ شوی دي او تاسو اخبار والا ته ورکړي دي خرڅوي دا اخبار په شکل خرڅوي لګیای خبره باندې پوښ دی کومه به د وی پرېخه ده ماهنامه تبلیغ جو ماهانه رساله دی سیماهی چاپ کیږي ما سره دغه د 15 لشل پرتی دی ټول د کفریانو په کواساتونه ډکه پرتی دي دا یو پټیټل د لیکلي دي د مشکات شریف یو حدیث نه استدلال کې چاغي کې فضیلت جزئی دی امتی ته په صحابه کرامو باندې هغه حاصل له نو هغه کې لیکلي ټیټل کې وی کچا یو سی روزه د خدای په دلار کې د خدای لار خودي ریون پورې محصوره کړي ده کنه وی کپدې کې یو سی روزه ولګه ولا نو هغه ته به د 50 صحابه اجر او ثواب ملويږي استغفر الله وای نو دا قلبیل را پاسو دی مونږ په خبرې کې انوار رضا کې دالی کلو فلانی کې دالی کلو چړي مړی را خوشي کړي چړي مړی چې پچا بریتا وای د غیر ریکارډ ما سره موجود دی 54 منټ موږ سره یو ملاقات کړو پغې کې ماته د دې دغه مفتی میاد کړی وې د ما مونږ کړو چې دی بیکار خلکو ته مناظره مکوه ته دې ته مناظره کې ان راي ولا خبره او په قسم او په طلاق او په تسلی باندې وي چې دا د کړه د کنه د کړه زی په دنیا ته ریکارډینګ وړاندې کوم په خبره باندې پوښ اذان ته خبره دی او سړی ته بچا کور جوړ کړي څوک به د مدرسې چاند ور کوي پټه کمره کې بداغي مخالفت کوي او د میډیا په وړاندې به وایي چې تبلیغیانو بچي موږ سره ناست او تبلیغیانو د دین خدمت وکړو هغه دغه خپل یو هغه شرط تعبیر تنه کوي یو دورنګي وي په خبره باندې پوښ خلکه دا زمون قسم دي ته کلم کله چیلنج دي که تاسو د دې جبريو دفاع کوي را میدان تش مونږ دي ته جبريو ویلې دي جبريو ورته وایو عبدالخالق فاتح آغا سے یو نر سړی دی نرتوبې کړي دي پنر ورته د دې مخنیوي کړي دي ناران شیخو چیلنج درکې هغه سره کینې او غاغه تختی ما سره کینې مخکم د نما یو ځل لیکل غستې بیا هم نه خلم بیا به امرا کوي تاسو هغه پلار به امرا کوي او درې وند د دیوبند په دې فتوب ان شاء الله د ټول د بيدینه ثابتومه د تقریبا د 33-34 کتابونو خدغه د ما سره دی پرتی د دیوبندیانو چې دی پرد کې لیکلي چا ورته قادیانی ویلې چا ورته د عیسایانو ایجنټ ویلې او د الیاس اپریشن چې کم دیوبندیانو کړي هغه ما سره کتاب موجود دی مونږ خو دې ته په هر میدان چغي وو نو دا قلبیل را پاسو دی وی چې را کوزي ته وی دا کې پسوړي دي شرمېدل د خپل سوړي د شمیرلې دي ته په شرمونه شرمېدل